روسیې ته د عمران خان تګ څه لپاره د عمران خان له پوتین څخه غواړي؟ جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د عمران خان سفر روسیې ته په داسې حساس وخت کې چې روسیه پر اوکراین د برید په درشل کې ده له ځان سره ځینې پټ پیغامونه لري. عمران خان په کور دننه د څه کم 4 کلونو واکمنۍ تر ټولو بد حالت کې دی. د حکومت نږدې ټول سیاسي مخالفین سره متحد شوي څو نوموړی ته د عدم اعتماد رایې په کارولو سره نوموړی له قدرت څخه وشړي او په راتلونکو ټاکنو کې پرېږدي چې بریالی شي. نو په دې اساس عمران خان د اسټبلیشمنټ یعنې پوځ ملاتړ ته سخته اړتیا لري او پوځ بیا په کور دننه او بهر خان د خپلو موخو لپاره لکه له نانځکه کاروي. هسې خو په رسمي بیانونو کې ویل شي چې دا سفر د اقتصادي او دوستانه اړیکو لپاره ترسره شوی، خو د سفر یوازینۍ موخه یوازې پر غرب په ځانګړې توګه په امریکا فشار راوړل وي تر څو غوښتنې ومني. پاکستان له ډېر پخوا راهیسې دا د بلاک میلینګ سیاست مخته وړي او تر ډېره پکې بریالی هم دی. پاکستان په بد اقتصادي وضعیت کې راګیر دی. څو وارې له IMF یا نړیوال بانک څخه د قرضونو غوښتنه وکړه، خو هغه شرایط چې نړیوال بانک پر پاکستان د قرضونو په بدل کې پرې کول غواړي خورا درانه دي. بل د کشمیر په موضوع کې امریکا د پاکستان هیڅ راز ملاتړ ونه کړ، بلکې امریکا په سیمه کې د چین د نفوذ د مخنیوي په مخه له هند سره په دې وروستیو کې ډیره نږدې شوې. نو عمران خان د پوځ په اشاره مسکو ته په دې موخه ځي څو امریکایانو ته پیغام ورسوي چې که پاکستان د اسیا په جنوب کې د امریکا په مخالف بلاک کې ودرېد نو اوږد مهاله ګټې به له ګواښ سره مخ شي. که تاسو د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ، کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.